مقاومت جبهه وایي طالبانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو یو. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغه اسیرانو تبادلې ته چمتو ده چې په وروستیو کې نیول شوي دي. دغې جبهې پرون په یوه اعلامیه کې وویل که سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی هم حاضر دي خپل اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو پر وړاندې یوه له جنګېدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي چې په پنجشیر کې د طالبانو یوه سرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی له خوا ویشتل شوې او د طالبانو 4 غړي یې اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وه الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله کېناستلې وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې، خو د طالبانو دفاع وزارت پرون وویل چې الوتکې ته چې د تخنیکي ستونزو له کبله ناسته وه د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا اور اچول شوی او دوی له سیمې تښتېدلي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.